میش ډېر وکتل چې د توس نه یې لیارې جدا کړلې او توس یې په میدونه پرېښولې. دا انقلاب داسې شای دی مو بل ملګري تا ویلي وي دا خور چاواله رسیل ګاډ دا تی چې ډېرې بروس دا زون سره ګنګا خړي وخلي دا لرګي و کارستره کچرا زون سره وخلي داسې تیر یې دا سارل دش بیا دا چې څومره هدف کراس کوي ورې ورې دا کچرا پسې ډینه ځنه پوتې کېږي اخري ته صفای به میدون ته ووځي. صحیح شوله د میش انقلاب غږ داسې و چې دا لکه بټیرون ته چې په یوه رغزي شي پاټه خلوصه کې کوند خپل ځل ته ولر ورځي چې څوک په دغه وطن دردمن وي ولر وورتل په داسې د مفاد خلک روغلل د انفرادي ګټې خلک روغلل بینه د سار یې راون و خو بس برې ورې د خلک سایډ ته کېږي هغه صفا فیور چې کوم د کومه د وطن دوبګیر خلک تای اپ ګراوند پته کېږي نو داسې خو کمیش په اسلامي تاریخ هر کسي کده چې ګوبر اخ دی و د نسل منډیلا د طریقې نه کسي په هر حال چې خاینین پوتې دي نبی علیه السلام سره په سوب منافقون وي ټیک شوله داسې د غنیر انقلابیون سره په څنګ شه داسې خلک وي نو کوم ته په چار دو چې دای په داسې کاس پس نه وکړي چې را پلون کې پښتین ته ژوندون غوښ خو بیا میژ نه لیار بیا لا کړه پلون کې ګوره چې کله به جمع تشمیشته امام مخ شي بیا میش کله په سوب شه په څنګ مخ نه اړوي چې تراس کا چپلون کای ټیټ سکا غاښه حالانکه په زرګینه مجمع وي خو چې امام ټیټېږي میش ټول ټیټېږي چې امام چګېږي میش د میژ امام واحد مشر منظور پښتین دی چې آل یار بدلوي کوم ته په چار دو چې